جلال آباد کې د خوراکي توکو او کرنیزو محصولاتو 2 ورځنی نندارتون. دا کبابي پکې د خپل لاس هنر نندارې ته وړاندې کوي او د بېلابېلو ولسوالیو بزګران پکې د خپلې کړې خوارۍ نه په لاس ورغلي حاصلات د نندارې ګډونوالو ته ښایي. یوازې کرنیزه محصولات او خوراکي توکي نه دي، د لاسي صنعت او نورو کورنیو تولیداتو نمونې هم پکې شته. نندارتون ته د کرنې وزیر هم راغلی چې وایي دې ولایت ته د کرنې او مالدارۍ په برخه کې پام شوی او له پیلو یې هم خوښ دی. دا نندارتونونه وظیفه یې همدا ده چې محصولات خلکو ته وروپېژني. ممکن په تېرو څو کلونو کې په زراعت کې نوي محصولات راوځي او خلکو سره اشنا نه اوسېږي، نو په دې نندارتونو کې هغو سره اشنا کېږي، له محصولاتو سره اشنا کېږي. په نندارتون کې د جلال آباد ځانګړي 18 ډوله خواړه نندارې ته ایښودل شوي چې ځینې په مړه ګېډه خوري خو ډېر یې یوازې خوند څکي. ښاروال وایي موخه یې خلکو ته د جلال آبادي خوړو ورپېژندل او په جلال آبادي خوړو د پېښور او کابل شوي اغېز له منځه وړل دي. او عین وخت کې موږ غواړو چې د جلال آباد د پېښور او د کابل د سوري لاندې ډیر دی، نو موږ غواړو چې جلال آباد ته خپل یو هویت ورکو، خپل شناختي هغه شناختي چې پخوا لاره هغه بیرته راژوندی کړو، احیا یې کړو. او یو د هغې نه د جلال آباد خواړه دي چې جلال آباد پرې ډیر مشهوره دی. نندارتون کې په 120 غرفو کې کورني تولیدات ایښودل شوي چې د غرفو لرونکي همدا نندارتون خپلو توکو لپاره د بازار موندنې ښه فرصت بولي. بیخي ډېر ښه بخشي جالب و، د مرغۍ دانه جوړه کړې وه، عسل پکې شامل و، نور ډېر د خپل وطن ګل وطن ډېر تولیدات پکې کې وه. غذای مختلف را در شهر جلال آباد ما نوشجان کردیم که همش مورد علاقه ما بود. واقعا د خپل ګران هېواد هغه کوم تولیدات چې و هغه ماته ډېر په زړه پورې و او ډېر خوند مې ترې واخیستله. دا نندارتون چې دی د دې دپاره ډېر ګټور دی ځکه چې ټول هغه خپل افغاني تولیدات ګوري او دا کیفیت یې په دې باندې جګي چې ټول خلک ورڅخه استفاده کوي. په پخواني سانوټیپ مین کوچی پکې د کوچیانو ژوند نندارې وړاندې کوي. هغه خواړه هم راوړي چې د دوی له مالدارۍ په لاس ورغلي. سباون ساحل، روحي نیوز، جلال آباد.